امام مالک رحمه الله خوشبو په ځان باندې واله وی لمبل جامې صفاوا چولو بهر وروتلو باچا ورته ویل عجیب خبره ده زمون دربار تم ناراضي وای چې نه علم پسې به ته راځي لیکن کله چې موږ ستا کور ته راشو استازي ته راشو موږ له اجازت نه راکې چیرې موږ ستا کور له رادننه شو ستا مدرسې له استازي له رادننه شو وای که داسې زمون یو عالم له یو بولاله چېرته کې د دنیا معمولی مالدار سړی راشي موږ استقبالي ته بار ورځو چې فلانکې خان راغلی دی فلانکې اجي صاحب راغلی دی د علم قدر دغه خلکو وکړلو چې باچا راغلی دی په ګیټ باندې ولاړ دی انتظار کوي نو هغه ورته ویل دا خو ده چې ستا دربار له زه نه درځم او ته مې چې دلته کې په انتظار کړي تا سره مې یو احسان کولو احسان دا دی چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث درس کې تکینه تعالی زه حدیثونه ویم او د الله د نبی صلی الله علیه وسلم حدیثونه چې زه په صفا جامو کې پس د غسل نه پس د خوشبو وهلو نه ویم تاسو سره به نورم قدر زیات شي خون بدل درکيو خون دغه شان دي کوي چې عالمي صفا جامي اگر کپاغه باندې غربتي اگر کاغه غریب او خوشبوئی والی او د احادیث او د قران کریم درس کوي ول دا مې له خودل چې ګوره دا شیز قیمتي دی دا د نبی صلی الله علیه وسلم خبره قیمتي دی ګوره دا ګوره اخوا دی خو خبرې نه دي دا ګوره د کمال نه ډکې دي د دې عزت پکار دی اکرام پکار دی عزت او اکرام دا دی چې زه داسې حالت کې ونه ویم چې زه ګنده یم زه سستا قرضدار نه وم باچا ته چې زه تعالی ډایرک راوته وم بلکې تامانه د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث اوریدل نو چې احادیث ته اوریدل نو عادت حالت کې اوره چې زه خسته حالت کې یم ما خوشبو وهلی ما صفا جامع چولی